ها نننې چې زموږ د پروډکټ هانټینګ کوم کلاس دی دا ډیر یو زبردست کلاس دی. د دې نه مخکې زموږ تقریبا درې څلور کلاسونه شو د پروډکټ هانټینګ. خو نننې چې کوم کلاس دی دا زه به داسې وایم چې یاره دا زما د خوښې کلاس دی. اوس د دې دا مطلب نه دی چې را مخکې چې کوم کلاسونه شوي دي د هغې څه فایده نشته، هغه فضول دي او د هغې نه ریزلټ نه ملایي. داسې خبره نه ده. ما تاسو ته یو خبره کړې وه، ګوره زموږ چې څومره مو سټریټجي دا ما چې تاسو ته کوم ډایرکشن درکړی دی، که چېرته تاسو په دې باندې کار وکړئ ان شاء الله د الله په فضل سره تاسو ته به د دې نه لازما ریزلټ ملایي. ما تاسو ته د کلاس په منځ کې یو خبره کړې وه چې یاره څه داسې طریقې دي چې په هغې باندې زه خپله کار کوم. ټیک شو، په هغې باندې زه خپله کار کوم او الحمدلله ما ته د هغې نه ښه ریزلټ ملوي. نو زه به هم تاسو ته هغه څیز ریکمنډ کوم چې کوم باندې زه خپله کار کوم. ټیک شو، که زه درته خپله خبره وکړم نو ما اوسه پورې څه ټول نه دی یوز کړی د ټیک ټاک شاپ د پروډکټ هانټینګ لپاره. صحیح ده. نو نننۍ چې کومه طریقه ده دا هغه طریقه ده چې په دې باندې زه په خپله کار کوم او دې ته ویلی شي مینولي پروډکټ هانټینګ. یعنی مطلب مونږ به بغیر د ټول نه چې دی د ټیک ټاک شاپ دپاره وینینګ پروډکټ چې دی هغه فایند آوټ کوو او دې طریقې ته ویلی شي مینولي پروډکټ هانټینګ. ګوره یو خبره چې دی دا تاسو په ذهن کې کېنوئ، دا خبره ما تاسو ته بار بار کړې ده چې د ټیک ټاک شاپ پروډکټ هانټینګ چې دی هغه به انتها اسانه دی، ډیر زیات ایزي دی. که چېرته تاسو په امازون باندې کار کړی که نه نو د امازون پروډکټ هانټینګ چې دی هغه بیا لږ مشکل دی، ځکه د هغې هر یو څیز ته چې دی که نه د پروډکټ هانټینګ چې کومه کرایټیریا ده هغه ډیره زیاته سټریک ده. هر یو څیز ته چې دی هغې ته به خیال کې نو لکه مطلب ډیر په مشکله سره چې دی تاسو ته وینینګ پروډکټ چې دی هغه پیدا کیږي. خو د ټیک ټاک شاپ ډیر اسانه کرایټیریا ده. اولنۍ خو دا خبره ده که نه، زه تاسو ته یو دوه خبرې چې دي دا زه تاسو ته دوباره کوم. د ټیک ټاک شاپ کرایټیریا چې ده که نه، یو مونږ د زه خپله کوم سیزونو ته ګورم کله مطلب د ټیک ټاک شاپ دپاره زه پروډکټ چې دی هغه فایند آوټ کوم. زه لومبی چې دی که نه سورسینګ پرایس ته ګورم چې مطلب ما ته یو پروډکټ په ښه پرایس باندې میلاو شي. صحیح ده. دویمه خبره پکې زه دا ګورم که نه چې یاره هغې کې به څه کرایټیریا وي. هغې کرایټیریا به دا وي چې یاره د هغې سایز او د هغې ویټ به کم وي. صحیح شو. بل ټرینډي او سیزنل پروډکټ طرف ته زه نه ځم چې یاره مطلب داسې یو پروډکټ چې هغه په یو خاص ټایم کې یوز کیږي، یو خاص سیزن کې یوز کیږي، بس چې دغه خبرې پکې موجودې وي دا کرایټیریا چې دغه کیږي اپلای کیږي، بس زه خپل زما پروډکټ چې دی زه پروډکټ فاینلایز کوم. صحیح شو. نو بس تاسو پکې دې خبرو ته ګورئ. د ټیک ټاک شاپ کرایټیریا ډیره بې انتها اسانه ده، پروډکټ هانټینګ ډیر بې انتها اسانه دی. صحیح شو. خو نن درته زه یو داسې طریقه ښیم چې یاره تاسو ته په کم ټایم کې صحیح شو زبردست پروډکټ چې دی هغه پیدا کیږي. په کم ټایم کې تاسو د ټیک ټاک شاپ دپاره پروډکټ فاینلایز کولی شي. صحیح شو. او دا داسې طریقه ده چې په دې باندې زه په خپله کار کوم. ما تاسو ته مخکې ویل چې ګورئ زه خپله چې دی یو اوسه پورې ما څه ټول نه دی یوز کړی ټیک ټاک شاپ لپاره. خو د دې دا مطلب نه دی ګوره چې څومره تاسو ډیپ ریسرچ کوو څومره ډیر ټایم ورکوو د دغه لپاره پروډکټ هانټینګ لپاره تاسو ته به ښه ریزلټ ملاویږي. صحیح ده. اوس لکه مطلب تاسو داسې کوئ که نه، ما چې تاسو ته کومې طریقې وښودلې تاسو هر یو سیز ایکسپلور کوئ، په هره طریقه باندې کار کوئ. داسې نه چې مطلب دا ضروري نه چې صرف تاسو په دې طریقې باندې کار کوئ. هر یو مختلف طریقې مختلف میتھډز چې دي هغه یوز کوئ، په هغې باندې کار کوئ. ټیک شو. نو تاسو ته به انشاءالله ښه ریزلټ ملوي. ها نننې چې کوم پروډکټ هانټینګ دی زموږ دې ته ویلی شي مینولي پروډکټ هانټینګ. دا به اوس موږ څنګه کوو؟ لومبی به تاسو د ټیک ټاک شاپ چې کوم سیلر سنټر دی دا به اوپن کړئ. لکه دا تاسو ته چې ښکاري دا د ټیک ټاک شاپ سیلر سنټر دی. صحیح شو. مین ډیشبورډ دی. چې کله تاسو دا اوپن کړئ اوس به څه کوئ؟ دلته به راشئ پروډکټ سیکشن ته. پروډکټ سیکشن باندې تاسو کلیک وکړو. ها چې کله پروډکټ سیکشن باندې کلیک وکړئ دلته دی سره پروډکټ اپورچونټیز په دې باندې به کلیک وکړئ. ها
او چې کله تاسو پروډکټ اپورچونټیز باندې کلیک وکړئ کنه، دلته به تاسو ته پروډکټ شو شي. اوس دا هغه پروډکټ دی بره موږ سره د های پوتنشل پروډکټ، او بل د موږ سره ټرندینګ کی ورډز. ګوره دا اوس هغه پروډکټس دي کنه چې دا په ټیک ټاک شاپ باندې مطلب هارد سیلینګ پروډکټس دي. مطلب دا داسې پروډکټس دي دا د ټیک ټاک شاپ خی کنه چې یاره دا هغه پروډکټس دي چې خلک یې غواړي، ډیماند یې زیات دی خو مطلب دا کم دي. خلک یې غواړي خو دغه پروډکټس چې دي دا نشته لري. لکه مثال د تاسو ګورئ، ګوره دا یو پروډکټ دی صحیح شو، خو اول دا دی کنه دلته موږ سره یو دی موږ سره های پوتنشل پروډکټس او بل دی موږ سره ټرندینګ کی ورډز. مطلب په دغه کی ورډز باندې دا کی ورډز دي، دا هغه کی ورډز دي چې خلک ډیر زیات سرچ کوي. لکه دلته تاسو ګورئ څومره سرچ شوی دی دا کی ورډ، په دې کی ورډ باندې دغه پروډکټس دي صحیح ده. دا کی ورډ چې دي دا سرچ شوی دي مطلب 2200 او پروډکټ چې څومره موجود دي 3 پروډکټ دي. بل دی موږ سره دا کی ورډ دی موږ سره هوم اس پی ای اکوپمنٹ صحیح شو. څومره کی ورډ سرچ شوی دی دا سرچ شوی دی 3000 او یو سلی ویش 3127 پروډکټ څومره موجود دي 5 صحیح شو. دی دا هغه پروډکټ دی دا هغه پروډکټس دي چې مطلب په دې کی ورډز باندې دا سرچ شوی دي صحیح شو، په دې کی ورډ باندې سرچ شوی دي دا پروډکټ. خو دا د ټیک ټاک شاپ خو چې دا سرچ کیږي زیات، خلک یې غواړي، ډیماند شته خو پروډکټ چیرې نشته لري. خلک یې غواړي خو پروډکټ نشته لري. دا د ټیک ټاک شاپ په خپل خې د دینه زبردست طریقه چې هغه بل نشته لري صحیح شو. دا د یو ټولم نه خې ٹھیک شو. بل دې کې زبردست د دې نه تاسو آیډیا غستل شي چې کله تاسو ما تاسو ته ویلو کنه لیسټینګ اپټیمایزیشن، چې کله تاسو اول خدا را کنه چې ګوره ټیک ټاک شاپ کې چې کنه یو خبره ته کوم، دا ضروری نه چې صرف تاسو په پروډکټ باندې کار وکړئ، تاسو پروډکټ چې هغه فائنلایز کو، پروډکټ تاسو فایند اوټ کو. مطلب تاسو یو پروډکټ پسې ګرځي تاسو ته داسې یو پروډکټ پیدا شي چې تاسو په هغه باندې مطمئن یې چې دغه پروډکټ چې دا یو وینینګ پروډکټ دی، که مطلب دا زه لیست کوم ټیک ټاک شاپ ته، ټیک ټاک شاپ باندې دا به په دې باندې وسیل راځي او دا به خرڅي صحیح شو. او دې پورې چې تاسو کار نه لري تمام شوی چې تا پروډکټ چې هغه د ځان لپاره فائنلایز کو. اوس د دې نه بعد چې هغه ته ویل شي لیسټینګ اپټیمایزیشن. لیسټینګ اپټیمایزیشن بسنګ کې ته به کوشش کې چې کله ته پروډکټ لیست کې ته به د خپل پروډکټ لپاره زبردست امیج جوړې چې تا کوم پروډکټ د پکچر وغیرہ چې پروډکټ چې کوم مین پکچرز وي ته به کوشش کې چې داسې پکچر ډیزاین کی چې کسٹمر مجبوریږي چې ستا پروډکټ باندې کلیک وکړي او هغه بای کی. بل به ته داسې کې کنه چې را ټایټل چې ستا پروډکټ مین ټایټل ته به ټایټل باندې مهنت کې چې داسې ټایټل چې را کسٹمر دغه شي مجبور شي ستا پروډکټ باندې کلیک وکړي او هغه بای. ٹھیک شو. بل به کی ورډز ډیر زیات ضروری دي. ته به داسې کی ورډز ګوري چې هغه ستا پروډکټ سره ریلیټډ وي او هغه خلک سرچ کوي. لکه مثال ته دا پروډکټ لیست کې دلته تو ګوره دا کی ورډ چې دا اوس مطلب دا د ټیک ټاک شاپ خو چې دا خلک ډیر زیات سرچ کوي. نو که چېرته ته په خپل پروډکټ کې داسې کی ورډز اډ کړي، لکه مثال ستا دا پروډکټ دی دا ټایټل هم اډ کو، دا پروډکټ دی فائنلایز کو، هغه نه بعد د ټایټل هم ورته زبردست جوړ کو، ډسکرپشن او ایمیج وغیرہ. نو کی ورډز چې د دې نه بعد به ته کی ورډز باندې کار کوي. لکه مثال دا کی ورډ ورکې تا اډ کو، د دې نه ته کی ورډز آیډیا هم راخستلی شي چې کله ته خپل پروډکټ لیست کې ٹھیک شو. نو که چېرته ته دا کی ورډ په خپل لیسټینګ کې اډ کی نو چانس شته چې رستا پروډکټ هم چې دی هغه په سرچ کې راشي صحیح شو. ته به کوشش کې چې په لیسټینګ باندې اولنې خبره دا چې راته وینینګ پروډکټ چې هغه فایند اوټ کړي، چې راته یو داسې پروډکټ چې تر هغې نه مطمئن چې دغه پروډکټ چې دی د دې نه ماته ریزلټ ملوي. د هغې نه بعد ضروري خبرې چې دي په دې پورې ستاسو کار ختم نه دی. لیسټینګ اپټیمایزیشن پکې مطلب کی ورډز برالي او ټایټل ډسکرپشن پکچر چې دی د هغه کنه پروډکټ هغه باندې مهنت کوي. نو کی ورډز د دې نه تاسو دا کی ورډز آیډیا اخیستلی شي صحیح ده. اوس تاسو کوم پروډکټ کیټګري ده دلته چې دا کی ورډ دی نو دې نه ته کی ورډز راغستلی شي او ته هغه په خپل لیسټینګ کې اډ کولی شي. کله ته دا کی ورډز یوز کی
نو ډیر زیات چانس دی چې رستا پروډکټ هم په سرچ کې راځي. ٹھیک شو. ها دا موږ سره دي ټرندینګ کیورډز، مطلب دا داسې کیورډز دي چې په دې کیورډز باندې خلک دا پروډکټ سرچ کوي. تا ته ټیک ټاک خو چې دا کیورډز خو سرچ کیږي او پروډکټ چې دی هغه موږ سره کم دي. پروډکټ کم دي ډے ټایم کې په ټیک ټاک. تا ته خپل ټیک ټاک و چې را دا پروډکټ لیست کا، تا ته بر دې نه ریزلټ ملایوي. صحیح شو. بل د موږ سره های پوتنشل پروډکټ دی باندې موږ کلیک. های پوتنشل پروډکټ کې موږ سره اوس هغه پروډکټس دي چې دا پروډکټس خلکا ډیر زیات سرچ کوي. صحیح شو. خلک ډیر زیات سرچ کوي، خلک غواړي، د دې ډیماند زیات دی، خو دغه پروډکټس چې دي دا کم دي، دا نشته. لکه مثال موږ سره دا پروډکټس، زه به دا پروډکټ کوم، دا نه دی، دا پروډکټ ټوایلټ پیپر، دا ټیشو پیپر دی یو قسم. دا ډیر یو زبردست پروډکټ دی. ها دا ما په والمارټ هم سیل کړی دی، ډیر زبردست سیل لري دی. تاسو یاد ساتئ په یو اس کې چې دی کنه دا ټیشو وغیرہ چې دي، یو پرفیوم او ټیشو دا ډیر زیات سیل کیږي ها په یو اس کې. ها دا پروډکټ دی مثال ما اوپن کو، اوس ګوره ها درته دلته تاسو وګورئ دا څومره سیل شوی دی په 30 ډیز کې. 30 میلیون جیم وی چې دی جنریټ کړی. څومره یونټ سیل شوی دی 95 کې، مطلب 95,000 یونټ چې دی دا سیل شوی دی. پروډکټ څومره دي 100 پلس پروډکټس چې دی په دې ټایم کې موجود دي. صحیح ده. او سیلر چې دی سیلر پکې لږ زیات دي، مطلب کمپټیشن پکې زیات دی. صحیح ده. دلته که چېرته تاسو راشئ 30 ډیز کې، مطلب په دې باندې دا شوپیبل ویډیو جوړه شوې ده. اوس شوپیبل ویډیو به تاسو ته پته وي. ګوره یو خبره ته زه بله کوم، په ټیک ټاک شاپ کې څومره ټول گیم چې دی کنه هغه په څه کې دی، هغه په ویډیو کې دی. ها که ته غواړې چې تا ته ښه ریزلټ ملو شي، تا ته ښه سیل ملو شي، که چېرته تا په ویډیوز باندې کار کوو، دې کې خپل ویډیو جوړیږي، هغه ته ویلی شي شوپیبل ویډیوز. څه ورکوي انفلوئنسرز. صحیح ده. ته به کوشش کوې چې که ته غواړې چې تا ته ښه ریزلټ ملو شي، نو کوشش کوه چې انفلوئنسر ته سیمپل ورکړي. هغوی داسې وي که نه، هغوی ناست وي د دې لپاره چې ستا پروډکټ پروموټ کوي. ته کوشش کوه. ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې تاسو به داسې کوئ چې تاسو ته ښه سورسینګ پرایس ملو شي، چې کله تاسو ته په یو پروډکټ کې ښه مارجن او ته مطلب بیا د هغې نه بعد مطلب یو انفلوئنسر ته خپل پروډکټ ورکړي، هغې ته سیمپل ورکړي چې ستا پروډکټ پروموټ کړي. که ته هغې ته 15% دغه ورکړي که نه، هغې ته پرسنټیج ورکړي، کمیشن ورته ورکړي، نو ستا چې کوم مارجن دی په هغې باندې به څه اثر نه پرېوځي. نو کوشش کوئ چې لازما خپل هم ویډیوز جوړ کړئ، شوپیبل ویډیوز. ټیک شو. او انفلوئنسر ته هم سیمپل ورکوي. خامخا دا زه تاسو ته دا مطلب ریکمنډ کوم چې په شوپیبل ویډیوز او په انفلوئنسر ته هغه ورکوي، سیمپل ورکوي. اوس درته زه ښیم چې شوپیبل ویډیوز څنګه جوړېږي. دې کې چې خپل یو آپشن دی که نه، یو کلیک باندې بس تا د پروډکټ ویډیو جوړ شي، لکه اے آی باندې جوړېږي. او زه تاسو ته یو بله خبره کوم، ناشنا خبره درته کوم. شوپیبل ویډیوز ډیلی چې دی ته د دې ځای نه جوړولی شي. په 10 منټو کې به درته داسې ویم که نه چې 15 ویډیوګانې چې دی هغه ته جوړولی شي. خو زه تاسو ته یم تاسو کوشش کوئ که نه، که چېرته تاسو خپله ریل ویډیو جوړه کړه خپله، نو هغه به ستاسو لپاره ډېره زیاته بهتري، په هغې باندې به ویوز راځي. چې کوم دا اے آی ویډیوز دي په دې باندې ویوز ډېر زیات کم راځي. بله په دې کې مسلې دا وي که نه چې دا داسې وي چې په دې کې اکثر داسې ریل نه ښکاري. ټیک شو. اکثر په ټیکس کې دغه راشي، داسې مسټیک وي یا ورکې نور که نه، لکه مطلب ریل بالکل نه ښکاري. نو په دې وجه باندې یو په دې باندې ویوز هم لږ کم راځي، او بل کسټمر چې دي په داسې ویډیوز باندې مطلب ټرست نه کوي. هغوی ته پته لګي چېرې دا اے آی ویډیو ده، نو ستا چې کوم کنورژن ریټ دی که نه هغه به ډېر زیات کم وي. لکه مطلب کسټمر به داسې ویډیو نه ډېر په مشکله سره یو پروډکټ طرف ته ځي، ستا پروډکټ مطلب مشکله بای کړي، لکه کېږي سیل به راځي د دې نه، او ډېر کم به راځي. خو که چېرته تاسو داسې وکړئ که نه چې خپلې ویډیوز جوړې کړئ، نو دا به ستاسو لپاره ډېره زیاته بهتره وي. بل که چېرته تاسو وایئ چې نه مونږ لازما خامخا مونږ دا شوپیبل ویډیوز جوړو، نو بیا تاسو داسې کوئ که نه چې ویډیو لازما چیک کوئ. دې کې اکثر مسټیک وي، یا مطلب داسې
دغه وي کنه د ټیکس ورکې داسې وي مسټیک وي کنه یا ورکې مطلب نور داسې وي اکثر هغه پروډکټ چې دی هغه بدل را بدل شي لاس کې چې کوم دې کې داسې ویډیو ته جوړه کی کنه نو ویډیو کې پروډکټ بدل وي مختلف وي ډیفرنٹ نو هغه چې دی بیا تاسو په کیپ کټ باندې ټیک کوئ صحیح شو اوس درته زه بیا مخکې ښیم چې را شو ول ویډیوز مو به موږ څنګه کریټ کوو په اول زه تاسو دلته یو پروډکټ ښیم ټیک شو دا پروډکټ دی مثلا بل مثال دام دی ها ټویلټ پیپر دا به اوپن کوم ګوره دلته تاسو وګورئ دا به زه لرې کوم صبر وکړه دی مثال دا به سوال کړی دی جیم بي نشو کیږي ها دلته ورسې دا به اوپن کوم دې کې به تاسو کوشش کوئ کنه دلته به تاسو کوشش کوئ چې کله تاسو پروډکټ هانټینګ کوئ تاسو کوشش کوئ چې د جنریک پروډکټ طرف ته لاړ شي د برانډډ پروډکټ طرف ته لاړ نشي او د جنریک پروډکټ فائدہ به څه وي اول به تاسو ته دې باره کې پته وي چې جنریک پروډکټ څه ته وایي درته پته نه وي نو جنریک هغه پروډکټ دی چې د هغې برانډ نه وي معلوم د هغې برانډ نه وي ٹھیک شو د هغې او نو کوشش کوئ چې تاسو داسې پروډکټ طرف ته لاړ شئ چې هغه جنریک وي د دې فائدہ به دا وي تاسو ته که مطلب ان فیوچر کې تاسو مطلب په دې باندې کار وکړئ او خپل نوم باندې رجسټر کوئ خپل برانډ باندې دا رجسټر کوئ نو دا به تاسو ته بیا ډیر اسانه وي صحیح ده د دې فائدہ به تاسو ته دا وي بل مطلب دا به وي که چېرته تاسو دا پروډکټ دا کوئ که نه مطلب اوس علي بابا نه اخلي یا علي ایکسپریس نه اخلي نو تاسو باندې یو برانډ چې دی هغه تاسو باندې کمپلینټ نشي کولی ٹھیک شو نو جنریک پروډکټ چې دی هغه ستاسو لپاره زه ریکمند کوم چې کوشش کوئ چې د جنریک پروډکټ طرف ته ځئ او که چېرته تاسو برانډډ پروډکټ طرف ته ځئ مخکې به انشاءالله زه تاسو ته ښیم چې یاره جنریک پروډکټ به موږ څنګه سورس کوو او برانډډ پروډکټ به موږ څنګه سورس کوو نو که چېرته تاسو بیا جنریک پروډکټ طرف ته ځئ برانډډ پروډکټ طرف ته ځئ نو بیا کوشش کوئ چې د برانډ نه اپروول واخلئ یا داسې وکړه چې مطلب د برانډ یو اتورایز ډسټریبیوټر وي د هغې نه چې تاسو پرچیزنګ کوئ صحیح ده بغیر پرمیشن نه به تاسو برانډډ پروډکټ کلم نه لیست کوئ صحیح شو اوس دا پروډکټ دی سره مثال دلته تاسو وګورئ څومره جی ام بي دی جنریټ کړي تقریبا 37,000 په 24 غنټو کې ها په 30 ډیز کې دی تقریبا 1 ملین جی ام بي جنریټ کړي دا او 111 1,11,000 یونټ چې دی سیل کړي ٹھیک شو انوینټری چې دا پروډکټ اویلیبل لکه مطلب لس یونټ دی سره بل پروډکټ به اوپن کو مثال دا به اوپن دې کې دا څه ریزلټ چې دی دا صحیح نه ښایي صحیح ده دا ګور دا پروډکټ دی دلته وګوره په 30 ډیز کې دې څومره جی ام بي جنریټ کړي دا 4 ملین دې ته وګوره بل دی موږ سره څومره یونټ سیل کړي 1,39,000 ٹھیک شو ټوټل سیلر په دې کې څومره دي 318 پروډکټ څومره دي 100 پلس یونټ چې دی او دا چې دا د شوپبل ویډیوز چې ګورم په انفلوئنسر باندې کار ګور دا شوپبل ویډیوز چې مطلب انفلوئنسر باندې کار کوي چې څومره مخه سیلرز دي کنه چې څومره مخه سیلرز دي دوی ټول چې دی هغه په مطلب په دغه باندې کار کوي ها په انفلوئنسر باندې کار کوي دا وګوره
دا ویډیوز دا پروډکټ چې دی زما زبردست پروډکټ دی ها، په والمارټ باندې دی باندې ما مطلب ډیر زیات کار کړی دی پروډکټ باندې. ٹھیک شو، په دې کې کمپټیشن ډیر زیات. مثال ته به داسې یو پروډکټ وګورو چې هغه مثال دا دی، دا اوس جنریک دی ها، پر دې ریزلټ صحیح نشو کی. په دې طریقې سره به تاسو ګرځئ ها، دې کې به تاسو ته ډیر زبردست پروډکټ ملو شي. دا د ټول نه زبردست طریقه ده، زه خپل هم په دې باندې کار کوم. دا ټول ټرینډي پروډکټ دی ها، صرف لږ رنګ سيزونه چې دی هغه ایکسپلور کوي. ما تاسو ته ویلو چې را کمپټیشن ورکی ګوري دومره په ټیک ټاک شاپ کې یو کار دی کنه. ما تاسو ته ویلو دې کې سیل اپورچونټیز ورکی زیات دي ها، کمپټیشن باندې نه ده. اصل خبره د ټول نه ضروری خبره چې دا هغه دا ده کنه چې تاسو ته سورسینګ پرایس، چې کله تاسو سورسینګ پرایس ملو شو تاسو به کې مارجن زیات وکنه. بس بیا چې که مطلب یو لیستینګ کې زره ته داسې چې 200 سیلر پکې ناس وي تاسو ته مثلا نه وي. ٹھیک شو، دا غي ودا وجه تاسو داسې وکړئ چې مطلب انفلوئنسر باندې کار وکړئ، د بادب چې هغه سیمپل ورکړئ تاسو. ان شاء الله زم چې 200 نه چې 300 ان دغه ورکې ناس کنه کمپټیټرز، تاسو ته ان شاء الله لازم چې تاسو ته ریزلټ ملوي، تاسو ته سیل راځي. نو کوشش کوئ چې داسې پروډکټ چې پاره کې تاسو ته مارجن ورکړي خو. ٹھیک شو، مثال دا وکړم. صحیح شو، دا طریقه ده، په دې طریقې سره به تاسو ګرځئ. صحیح ده، ذکر دا پورا مطلب یو ټول تم تاسو ضرورت نشته ها. لکه مثال دلته زه یو پروډکټ اوپن کوم، دا پروډکټ ما اوپن کو، دلته تاسو وګورئ 30 ډیز کې څومره جی ام بي جنریټ کړی دا 1 میلیون. څومره یونټ سیل کړی دي 1,41,000. پروډکټ څومره دي اویلیبل دی ټایم کې 50 یونټ دي، او ټوټل سیلر پکې څومره دي 14. مطلب بالکل پکې کمپټیشن نشته. صحیح شو، دا چې دی دا دی دا دی شوپیبل ویډیو. صحیح شو، دا طریقه ده. نو چې تاسو په دې باندې کار کوو کنه، په دې میتھډ باندې تاسو ته ډیر زبردست ریزلټ ملوي. دې ځنه چې تاسو خپل کیټګوري چې هغه هم چوز کولای شي. مطلب تاسو یو کیټګوري کې کار کوئ، بیوټي اینڈ پرسنل کیر. بیوټي اینڈ پرسنل کیر چې دا مین کیټګوري شو، دا سب کیټګوري شو. مثال دا شو ټوت برش، دلته فلټر ولګوئ، تاسو د کیټګوري پروډکټ بدل تر راځي ها. اوس تاسو دې کې ګورئ، ګور دا پروډکټ دی موږ سره دلته وګورئ څومره جی ام بي ده، څومره یونټ سیل شي 1 میلیون. پروډکټ اویلیبل او سیلر پکې بالکل نشته دی. ٹھیک شو، او دا اوس برانډډ پروډکټ دی. ٹھیک شو، تاسو به کوشش کوئ چې په سٹارټ کې چې تاسو به جنریک پروډکټ طرف ته ځئ. دې ځنور کې تاسو فلټر لګوئ چې کومه کیټګوري ده، کومه کیټګوري کې کار کوئ هغه ورکې چوز کوئ. ٹھیک شو، کیټګوري ګلوبل سیلر چې دی دا ورکې مونږ نه لګاو ها. دا طریقه ده ټول نه زبردست طریقه ده، په دې باندې زه خپل هم کار کوم ها. زما د
د خوښې میتھډ چې دی کنه د پروډکټ هانټینګ هغه دا دی چې تاسو دې ته ټایم ورکو کنه زه درته داسې وایم چې 1 غنټه هم ورکولی تاسو ته به ډېر زبردست پروډکټس چې دي هغه به تاسو ته میلاوي ټیک شو اوس ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې یاره شوبیبل ویډیوز به موږ څنګه جوړو تاسو به دلته راشئ لایف اینډ ویډیو په دې باندې به کلیک دلته تاسو کتلی شئ یو اپشن دی شوبیبل ویډیوز په دې باندې دلته چې دی موږ سره د اے آی ویډیو میکر اول درته زه ښیم چې کومې ویډیوګانې ما جوړې کړي دي ښه دا ویډیوګانې دي ما سره شوبیبل ویډیوز دا اوس ویډیو کوم دا ویډیوګانې دا اوس ریل نه دي ها دا مطلب اے آی باندې جوړې شوي دي دې ته وایي شوبیبل ویډیو همدې ټیک ټاک شاپ سیلر سنټر دی دا همدې نه جوړېږي تاسو کوشش کوئ دې کې کیپ کټ باندې لږ رنګ ایډیټینګ کوئ ها دې کې اکثر لږ رنګ مسټیک وي ګوره ها دا چې اوس دا مسواک دی مثال دا یوز کوي دې کې به لږ رنګ مسټیک وي ها چې تاسو ته چې دې کې غلطۍ وي تاسو کتلی شئ دې کې داسې مسټیک وي یا تاسو داسې کوئ چې کله یو ویډیو ستاسو ټیک رانه شي بله جوړوئ چې کومه تاسو صحیح وښکاري که نه لږه چک کوئ نو بیا به دغه او چې دا هلته کسټمر وګوري نو هغه ته دا پته لګي چې یاره دغه ویډیو چې دا ریل نه ده اے آی باندې نو بیا داسې مطلب خوند نه کوي ټیک شو دا ویډیوګانې دا ما جوړې کړي دي په اے آی باندې دا ویډیو شو دا کوم څه ګوره دلته تاسو کتلی شئ داسې پته یې لګي دې ته وګوره دې کې د زه یو مسټیک ښیم ښه ګوره دا اوس مسواک دی تاسو دلته کتلی شئ دلته تاسو وګورئ دا اوس مسواک شانتي نه ښکاري بل څه دې جوړ کړو دا پروډکټ چې دی دا مسواک دی او دلته چې دی دا لږ مختلف ښکاري ډیفرنٹ ښکاري تاسو به کوشش کوئ چې ویډیو کله تاسو جوړوئ که نه په دغه باندې شوبیبل ویډیوز جوړوئ نو اول ښه پراپر چیک کوئ ټیک شو که مطلب داسې مسټیک ورکوي ټیکس وغیره چې هغه کیپ کټ باندې ټیک کیږي هغه ټیک کوئ ټیک شو او که نو مطلب داسې مسټیک ورکوي دا اوس نه ټیک کیږي دې لپاره موږ داسې کوو چې بله ویډیو چې دی ریجنریټ کوو بله ویډیو به جنریټ کوو نو اول خو درته زه دا خبره کوم چې تاسو کوشش کوئ چې خپله ویډیو جوړوئ چې هغه بالکل ارګینیک صحیح وي ستاسو فیس مطلب فیس ورکوي هم نه خو چې مطلب صحیح ویډیو وي ارګینیک ویډیو وي د اے آی ویډیو نه وي او که بیا هم نه کوو نو بیا او داسې کوئ چې کله تاسو شوبیبل ویډیو جوړوئ او اول یې پراپر چیک کوئ چې کله پراپر چیک کوئ که مطلب داسې مسټیک ورکوي چې ټیکس وغیره وي چې هغه کیپ کټ باندې ټیک کیږي نو کیپ کټ باندې ټیک کوئ که نه کې بله جنریټ کوئ او که لږ رنګ ایډیټینګ وغیره هم پکې کوو ستاسو ویډیو باندې به ښه ریزلټ راځي ښه کنورژن راځي دا طریقه او ټول کمال چې دی هغه په دې کې دی خپله ویډیو جوړوئ او بل چې دی انفلوئنسر سره کار کوئ هغې ته سیمپل یې ورکوئ د دې لپاره به اول مونږ
پروډکټ هانټینګ کوو چې موږ ته یو پروډکټ په ښه پرایس باندې ملوي چې هغې کې مارجن موږ به بیا داسې کوو چې یاره ویډیوز به دا ویډیوز خو فری جوړیږي شوپیبل ویډیوز چې دي هغه فری جوړیږي ډیلي چې دی لس 15 ویډیوګانې چې دی هغه تاسو جوړولی شئ انفلوئنسر ته چې ورکوو نو 10% 15% دا موږ هغې ته نو تاسو کوشش کوئ چې ستاسو دا په ذهن کې وي چې زه به ټیک ټاک شاپ باندې چې کله کار کوم زه به انفلوئنسر سره لازما دغه کوم هغې ته به سیمپل ورکوم پروډکټ به زه په هغې باندې پروموټ کوم چې دا ستاسو په ذهن کې وي بغیر د انفلوئنسر نه موږ په ټیک ټاک شاپ باندې صحیح کار نشو کولی نو د دې لپاره به تاسو دا کوشش کوئ چې تاسو ته پروډکټ په ښه پرایس باندې ملوي شي د هغې سورسینګ پرایس چې دی هغه ښه وي ټیک شو دا ډېرې ضروري خبرې دي دا شو اوس به موږ څنګه ویډیو جوړو ګورو دلته به راشئ بیا به یې کلاړ شم سبق دلته چې دی اے آی ویډیو میکر په دې باندې به کلیک وکړو دلته دی سلیکټ پروډکټ دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ ستاسو پروډکټ به راشي دلته چې کوم پروډکټ تاسو لیست کړی اوس چې دی ما سره پروډکټ په دې کې نشته صحیح شو پروډکټ به دلته سلیکټ کړئ دلته او جنریټ به کې کنفرم او دلته ویډیو جنریټ په هغې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ لوډینګ به شروع شي لس منټ تقریبا 15 منټ واري او دغه به چې ویډیو به چې دی هغه کریټ شي جنریټ شي دا طریقه ده په دې طریقې سره همدې ځای نه چې دی به ډایرکټ بیا اپلوډ کېږي صحیح شو چې کله تاسو دې سره به تاسو بایر اکاونټ چې دی هغه به تاسو اټیچ کړی وي به ډایرکټ چې دی ستاسو ویډیو چې دی هغه به اپلوډ شي نو دا طریقه ده موږ سره د شوپیبل ویډیوز ٹھیک شو نو دا موږ سره د پروډکټ هانټینګ کلاس و صحیح ده ان شاء الله بل کلاس به موږ سره اخیرنی کلاس وي هغه به موږ د بایر اکاونټ په تھرو باندې پروډکټ هانټینګ کوو دا نننی کلاس چې دی د ډیوریشن باندې کم وي شارټ کلاس دی صحیح ده ډیر لینتي نه دی خو کوشش وکړئ په دې باندې پریکټس وکړئ دا ډیر زبردست کلاس دی انټرسټ بل ان شاء الله تاسو ته ما هغه هم ورک هم درکړی دی او دا به مې کې وسره تاسو کوشش وکړئ چې د دې نه ماته داسې پروډکټ چې دی هغه فاینلایز کړئ 30 پروډکټس چې د هغې جیمبي هم ښه وي او په هغې کې کمپټیشن کم از کم په هغې کې د 15 سیلرانو نه یا د 20 نه چې دی زیات ورکې نه وي د 20 نه ٹھیک شو نور مطلب بس چې د هغې جیمبي ښه وي چې کمپټیشن پکې به زیات نه وي داسې پروډکټ چې دی هغه ماته فایند آوټ کړئ अब تاسو ته نوره پته وي تاسو ته ان شاء الله ښه پته وي نو کوشش به وکړئ چې یاره 20 داسې پروډکټ 30 داسې پروډکټس چې په هغې کې د 20 نه زیات کمپیټیټرز نه وي صحیح ده داسې پروډکټ به دغه کوي فاینلایز کوي یو شیټ کې به ایډ کوي بیا ماته وښایي انشاءالله صحیح